خو شهوت ور باندې غالب شو، له خپل لاس سره یې زنا وکړله، خپل شهوت یې له خپل لاس سره پوره کړل، دې ته استمناء بالید وایي. په دغه سړي باندې توبه کول دي او د دغې روزې قضایي راګرځول دي، ورباندې فرض چې د دې روزې قضایي به راګرځوي، یعنې له خپل لاس سره یې زنا وکړله. پوهېږي په دې خبره که نه پوهېږي؟ دریم، یو انسان ده سرمنځ یې وکړل، بیده سول، یا د ورځې د غرمې په ټیم کې بیده سول، یا ماسپښین د بیده سول، داسې څنګه بیده سول شیطان ورته راغلل، خطا یې ایستل. احتلام د شیطان خطا ایستلو ته وایي، یعنې غسل ورباندې واوښتل. آیا د دغه انسان روزې ته کوم تاوان رسیږي که نه؟ هیڅ تاوان نه رسیږي. خپله روزه دې پوره کړي، غسل دې وکړي، جامې دې صفا کړي، روزې ته یې هیڅ نقصان نه رسیږي. صحیح ده؟ د ورځې که څوک شیطان وغولوي په بید خوب کې، داسې نه چې په ویښه یې غولولی، نه، په ویښه غولېدل خو درته معلومیږي، په خوب کې وغولول، خطا یې ایستل، نو غسل ورباندې واوښتل، نو د ده روزې ته کوم نقصان نه رسیږي. دی دې غسل وکړي، جامې دې صفا کړي او خپل روزه دې پسې پوره کړي. خبره پوه شولاست قربان موسم؟ جزاک الله. کوم څه شي خونی چې ور اضافه یې یا بیخي پوره قاري صاحب، ډېره مننه، الله دې اجر او ثواب درکړي. بل پوښتنه قاري صاحب، دا اوس موږ چې مسافر یو، ځینې مسافران شته هغوی ته د اذان غږ رسېږي، موږ ته نه رسېږي، نه شته، ځکه جومات لرې دي او د چین داسې یو پالیسي دی چې هغوی اذان نشي کولی د جومات د باندې نه. نو موږ به څنګه وکړو چې د پښلمۍ سهار مونځ څه وخت دی، ماښام څه وخت دی، او تراویح څنګه وکړو؟ دې ته یو معلومات راکړي قاري صاحب. هلته اواز نه ده سم، دا زه اوس تاسې سره غږېږم، هغه مخکې چې ما خوراک کول هغه یې اوس راخیستلی، دا هلته راته ښکاري. بالکل همداسې ده، لایف نه ده سم دوستان. اوس خبره داسې ده، په داسې وخت کې جنتري دی، هر ملک کې جنتریانې څه په انټرنیټ کې پیدا کړي، هغه ملک مسلمانانو جوړې کړي وي یا مسلمانانو نشر کړي وي، یا په هغو ملکو کې اسلامي پروګرامونه درته ډاونلوډ کړي چې په دغه ښار کې، په دغه منطقه کې په څو بجې ماښام کېږي، په څو بجې سهار کېږي، په سمۍ په څو بجې د لمونځ په څو بجې، بیا په هغه باندې عمل کوئ. ښه، دا ټول شیان شته قاري صاحب. زه تلم. ډېره مننه قاري صاحب. بل پوښتنه دا وه، دلته موږ سره مننه که تاسې په خبره نه پوهېږئ، خو زه یې مهرباني 3-5-4 مایک دې خلاص کړه. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. قاري صاحب محترم، په ډېرې بښنې سره زما خو دغه ارمان دی چې الله تعالی د هغه پورې مرګ نه راولي چې څو ستا تندی چپ نه کړم قاري صاحب محترم، او لاسونه دې چپ نه کړم. دومره مینه در سره لرم د حد نه زیاته. اواز مو نسته راته، اواز قاري صاحب محترم اواز مې درځي؟ صبر وکړه. الله دې تاسو ته د مینې اخلاص بدله درکړي. دوستان تاسې اخلاص وکړئ، د سکرین در سره وټکوئ، لایف شیر کړئ. ولې بیده ناست یې؟ ولې الله بندګانو 500 کسان یې، تاسې نه لایف بې خوندي کېږي. اخلاص وکړئ. بابي روژې مبارکه میاشت د مهم مسایل تاسې ته بیانېږي او نور مسلمانانو ته دې نه خیر رسېږي. دا هر ویډیو چې جوړېږي او کلیپ جوړېږي، هر مؤمن او مسلمان ته چې دې مسلې نه کومه مسله ورته جواب کېږي، دې ټول ثواب کې تاسو شریکان یاست. ولې بیده ناست یې؟ اخلاص وکړئ، لایف در سره شیر کړئ، ښه په مینه دا خپرونه ګورئ. رئیس مریانو، دا مخلص ابابیل چې نه یې، نو تر کله به موږ سره د امداد بدري ابابیل چې دا اخلاص به کوي او دا خپرونې به پورته کوي. الله جل وعلا دې تمیم صاحب ته او زرقاوي صاحب ته دې عمر جان ته دې الله دې دوی تعظیم اجر ورکړي. په مهم وخت کې راورسېدل، خو هغه الله جل وعلا هغه ورور ته اسلام عمر نصیب کو. دغه حبیب پټان تاسو نه مننه دې زړه سره قربان موسم، الله دې تاسو ته اجر درکړي. خو دلته مسأله اوس داسې ده چې دغه غږ ماته ولې دا اوس ګوره د ما لاس دا ده و قاري صاحب محترم، موږ اواز درځي؟ ودرېد بیا اوس راغلل، مې لاس اوس ښکاره شول. څومره فرق ده په دې لایف کې؟ ډېر ټولو ته دا فرق ده که دا اوس څه مسله ده؟ ما غږ درځي قاري صاحب؟ تاسو اوس وګورئ، د ما دا مې اوس لاس وښورول. ښه، خو صحیح ده محترم، صحیح ده، لاس خو خوري قاري صاحب، هغه راځي. لایف ته وګورئ. و قاري صاحب ډېر وروسته راځي. ومو لیدل؟
و قاری صاحب قاری صاحب دا اوس یاري بیا وګوري دا وګور موبایل مې په لاس کې د زلا زر ته خوروم او بالکل او اوس وکسي وروسته راځي اوس ورته ګوره اوس راغلل دا اوس څه مسله ده دلته خو سم دی قاری صاحب موږ ته ټول ته ښکاري نورمال نه دا لایف کې تاسو په لایف کې یاست نه اوس مخکې داسې سي بیا بیرته خسي یعنی یو ور دغه سو بیا ورسته بیرته سمسي راځي په خیر مهرباني زر کوي راځي علي بارک الله فيك قاری صاحب محترم سلام علیکم ټول ته به ما دا قاری صاحب خدا مخکې دا خبره وکړه چې الله پاک دې مال په دې مسافرۍ کې مرګ نه ودغه ورمان مې چې لاس چې کوم تاندې چې کوم قاری صاحب کوم د حد نه زیاته مینه درسره لرم د الله درزاله پر د حد نه زیاته ډیر صلاحیت راکړل استادي خبرو سره الله جل وعلا دې تاسو ته خپل رضا در نصیب کړي دې محبت په بدل کې دې موږ لاسونه د تاسو خادمان دي د لاسونه د چپیدا نه دي دا لاسونه د صحابه او د دفاع دي دا لاسونه د مچیدا نه دي نه د تندې د مچیدا د لاسونه او د تندې د صحابه او د رسول الله د امهات المؤمنین او د رسول الله د عزت د دفاع دي زمری په شکل د ماتر شاو درېږي لاسونه نه در باندې چپوم نه مخ در باندې چپوم لاسونه او مخ د تاسو چپیدل په کار دي سي الحمدلله په میډیا کې موډمتوب او رسالت او فسق او فساد او فجور ټول پریخي د رسول الله د صحابه او دفاع کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او د اهل بیت او د امهات المؤمنین او دفاع کوي نو موږ د لاسونه کدي چپیدل او تلاړل به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او دفاع نه پاتې کیږي بیا به موږ نفس پرست جوړیږو بیا به موږ شخص پرست جوړیږو بیا به متکبرین او غرور نه د لاسونه د نور خدمت دي دا خبرې موږ ته مکو الله دې تاسو مين او محبت قبول کړي الله جل وعلا دې محبت په بدل کې تاسو تخپل رضا در نصیب کړي امين او موږ ته الله توفیق را نصیب کړي چې نورم خپل مؤمنانو مسلمانانو خدمت وکړو امين په ډیرو وختاري چې سوال لرم په ډیرو بخنه سره زه خپل بلجیم کې مسافر یم نو مور پلار زمونږ مریضان دي د ګردو تکلیف لري کنه او زما بل ورځ ما د خپل نه خبره وته چې د ډیری مینې نه د زما به د حالت راشي چې زه شپه ورځ چې دوی ونه ګورم او په ژړا حالت کې زه ورته دغه کوم چې دغه پاریزو کې ډاکټرانو چې روجي مونږ سي تاسو ونیسي نو ما ورته پرونه خبره وکړه مرزه د ایمان ان زه بالکل د هر سنه تیرېږم د روزي پرې تاسو دا وخت راپورته کړل مخکې مې درته ویل نو وخت راپورته کړل اوس ساتي کله په وچلې دل کدر باندې بند شو دا ځای ریزور کړم دا اوس لا اله الا الله بس اوس متي خپل نصیب ده مهرباني وکړئ زر کوي علي بارک محترم ډیرو بخما یو کلمه د خپل نمبر پلار ته وته ملکتا سروجه ونی او ډاکټرانو په بند کړی روجه کنه چې مې نساوي به کله نسی نو ورته مرزه ټول د دین نه وړم ان ډیر دغه نه ورته ویل کنه نور په ځان نه پوهیدم ډیر مینې نه دې څه دغه زو کوم کاری دا ناروا خبره ده داسې په مینا کړي کې به مینا کړي دا ناروا خبره ده استغفار وکړه توبه وکړه مور پلار کار ملري مور پلار خوشاله کړی مور پلار ته د مویس امر باندې مکو دا کارګوري د زړه سرونو یو ادب درو کې مور پلار سره ټول عمر مور پلار دی که په خپل ځان په تکلیف کول دی ور باندې خوشاله او تمور ته د مور ته تم د مور ته وایي دا مکو پلار نه مدي مور ته وایي ورته پلار جان مور جان دي تاسو خوشالي غواړم چې څنګه د زړه خوشالي په شکل ځون کو تاسو مجبور وي چې مور پلار دي تا ومني ته دی غو ومنه ته دی غو خادم جوړ سه اوس مور پلار دی روزنه سي زړی د نيسي دي کور دی وداني که درته وی چې زوس روزنه نسم او زما د روزي په بدل کې فدیه ورکړه بیا فدیه ورکړه اما تاسو امر ور باندې مکوي خدای مکړه سبب داسې وي دی به یو ځړ کې یو کار زړی وي خو دې تعالی زړه بنسي وتلای د تا په خوګه بدای کوي نو بیا دا مسأله بیا په شریعت کې جایز نه ده پلار امور خوشاله کړي چې د دوی زړه څنګه خوشاله کېدل او حلال او شرعي اعمالو کې په موږ شکل پریږدي دا مور ته وایي چې پلار دا بکې مور دا بکې دا کړي تام ارڅنګ مين او محبت ورسره وي په دې باندې به امر نه کوي ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما الله جل وعلا وایي دی اف کلمه بل نه ورته وایي دی اف نو تاسو ورته وایي چې زه خدای مکړه لدینه اوړم نو دا څومره د دې باندې اسمانونه کې د سره ټوکر سره ولوي دا دومره لوی خبره ده لیکن رب صدرته وایي اف سستړی سي دا اف سمانه دی باندې ستړی سولې ستومانه سولې وسراغلی کوړه د دې په مخ کې کېنسته دی الله درته وایي دا بل نه کې ځکه مور پلار دینه سي زغملای نو تاسو دا نه سي کول نبی له دینه ولا تنهرهما ترټي بيمنه یعنی امر بور باندې نه کوي صدا کار بکې کدی ونه کړل داسې بکیږي نو دا ادب له مور پلار سره ته مورجاني پلار جانه خوشحالي دی غواړم چې په څه شي کې دي تا خوشحالي هغه دي ما خوشحالي
بشک اوس شرعا مخالفت پکې نه وي. صحیح ده. ان شاء الله دې په ژوند کې برکت واچو قاری صاحب. مننه ټولو نه قدرمن ټولو نه مننه الله. دا مینا ته به وخت ورکړو. مینا مهرباني مرجان کله کله داسې وي مهرباني قاری صاحب. یعنی بچی د مور و پلار احترام کوي، بار وي بچی، یعنی نیکی کوونکی وي. خدای د مور و پلار یعنی د مور و پلار د لپاره یو کار غواړي، خو مور و پلار ځینې خفه وي. بالکل یقیني هم داسې د قاری صاحب محترم. نو مور و پلار ته دا مه وایاست چې مور یې دا به کوي، پلار دا به کوي، دغه قصه به داسې کوي، دا قصه دا به نه وایي مور و پلار ته. مور و پلار ته به وایي چې پلار جانه سي څنګه دی خو کوي، مور جانه سي څنګه دی خو کوي، هغه ماته امر کوي زه به هغسې کوم. صحیح ده. قربان وسم بارک الله فیکم. مینا مهرباني تاسې ما خلاص کړئ، که څه پوښتنه لرئ په لنډو ټکو خپله پوښتنه مطرح کړئ. مینا دا بل ملګری څوک د مهرباني وکړي د خورکی خو مایک بند دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیر زیات خوشاله یم قاری صاحب محترم چې دویم ځل دپاره موږ ته الله داسې یو چانس بیا راکړه، تاسو سره هم خبرې وسوي او مدیر صاحب هم ډېره زیاته مننه کوم. قاری صاحب محترم یو پوښتنه لرم. موږ نن تراویح کولې په مسجد کې لږ ګډوډۍ رامنځته سو. موږ سره 3 رقمه خلک وو په جمع کې، عربان ول او افریقایانو او افغانان ول. نو عربانو 8 رکعاته وکړي ویلې موږ نورې نه کوو. ورپسې افریقایانو هغوی ویلې نه سنت چې دي 12 رکعاته دي، زیاتې نشته. زموږ افغانانو هم خپلو کې اختلاف و، زیاتره ویلې 8 دي، زیاتره ویلې 12 دي، زیاتره ویلې 20 دي. نو ما هغوی ته داسې ویلې تاسو یې ماته ثابته کوي په حدیثو کې چې 8 رکعاته تراویح دي، او هغه ماته ویلې چې تی ماته ثابته کړه چې په حدیثو کې راغلي چې 20 رکعاته دي. خو عربانو بس ورکوي. قاری صاحب محترم لنډه خبر داسې په دې مسجد کې بیخي غالمغال زیات سو، تراویح بیخي ګډې وډې سوې. نو ستاسو نظر غواړم په دې اړه که څه ویل غواړئ. خبره داسې ده، ګوري د مسلمانانو ته د ما د الله دپاره مې نصیحت ورته ده، دا د عبادت میاشت ده، دا د بزکشي میاشت نه ده. د څه شي؟ د بزکشي میاشت. بالکل قاری صاحب محترم. دا د الله جل وعلا د بندګي میاشت ده، د الله د راضي کېدلو میاشت ده. رب جل وعلا سره چې څوک مینه لري 8 رکعاته دي کوي، چې څوک مینه ورسره لري 20 رکعاته دي کوي، چې څوک مینه ورسره لري هغه د لدی نه زیات کوي. اوس ګوري عمر رضی الله عنه له زمانې نه راواخله بیا تر دغه 13 کاله پورې په دې حرمین شریفینو کې 20 رکعاته تراویح کېدلې. هغه دا نه دی ویلي چې موږ ولې 20 کوو، په څه خاطر کوو. عمر رضی الله عنه مسلمانان په 20 رکعتونو را یو ځای کړي دي. نو اوس د روزې په میاشت کې سړی باید د الله جل وعلا دپاره مثلا په داسې مساجدو کې چې هلته د 20 رکعتونو والم وي، د 8 رکعتونو والم وي، نو دا مسلمانان دي ټول الحمدلله. خو په دې کې اختلاف د دوی دپاره روانه ده چې زه 8 کوم نورې نه کوم. چې 8 کوي ته وځه خپل کار دې کوه، چې څوک 20 کوي هغه 20 ته پرېږده. اوس 8 رکعته تراویح نسته، دا قیام اللیل، دا تهجد المنځ ده. بالکل پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تهجد المنځ 8 رکعته کړی ده. اوس یعنی دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عمل مبارک ده چې 12 میاشتې کول، یوازې په روزه کې نه کول، 12 میاشتې. یو څوک سوی چې 8 رکعته کوم 20 رکعته نسره دنه پوښتنه وکړي چې دا 8 رکعته د 12 میاشتې ولې نه کوي. دا حدیث کې حدیث نبی علیه السلام په روزه کې 8 رکعته کړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دغه 8 رکعته ټول کال کړي دي، چې ټول کال ولې نه کوي. بیا ته په فقط یوازې په ډیر شیان دی په دې ځایونو کې. که اوس مولا دین همدغه پوښتنه وکړو چې ته بیا قصه خرابه یو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو 3 ورځې په مسجد کې تراویح کړي دي، دا 8 رکعاته ته ولې ټوله میاشت کوي؟ خو دا ټوله میاشت خو د تا بدعت څه تی کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول کال نه کړي، 3 ورځې کړي، خو 3 ورځې کوي. دا سر ډیر نور شیان نه کوم دغه فرعي مسائل او اختلاف تلاړ سو د رب عبادت بمرانه پاتوي، دین بمرانه پاتوي، د رب بندگی بمرانه پاتوي، المنز بمرانه پاتوي. زبتا تر غوګونو راکښوم ته به ما تر غوګو کښوي، زبتا تر دې سپګمی رانی سم ته به ما تر دې سپګمی نیسي، نور به ټول رانه پاتوي. نر هغه څوک د رب عبادت په دې میاس کې وکړه 8 رکعاته کوي، یو واری د کور ودان، 20 رکعات کوي، 50 واری د کور ودان، زیات پس کوي. الله جل د دې تعالی رب سره عشق د مینه دي، د محبت دي، د رب بندگی دي. لیکن په دې ځایونو کې اختلاف له یو بل سره کول د شیطانانو کار ده، د مسلمانانو کار نه ده. بالکل جناب سه محترم، تاسو ته الله ډیر عمر درکړي. نو اختلاف دی او سیدی ویلې احادیثو کې نشته 20 رکعاته، نو په دې کې اختلاف دی. کوئی سوال کې پوی نه سوال. بالکل تاسو جواب مې واورېدی، ډیر ښه ښایسته جواب. ما هم همداس خبره وکړه، ما ورته ویلې په دې یو کال کې یو میاشت روژې، نو د عبادت بل چاته نوبت ورکو. ډیر زیاته مننه، جزاک الله خیر واحسن الجزاء.
قدرمن سي بارك الله فيك بابل جان یې څوک راوچته ښه الله مو راته سرلوړي کړه ټولو مخلصو ملګرو دوستانو ته وایم د تهجد وخت هم راورسېدو په خیر امين او د دې مبارکه دومه شپه هم ده د بعضو مسلمانانو اوله شپه ده نو رب مو راته سرلوړي کړه اله العالمین مو راته سرلوړي امين تاسو سره الله جل وعلا د دین لپاره بعضې خلکو د رسول الله د صحابه او د ناموس د دفاع لپاره یو دریو کسانو که د تاسو خیال کړی وي د المؤمن دارالحفاظ کې یا ظالمانو ته ما ډېر د قدر په سترګه کتل او الله ورک کړل اله العالمین د دې مبارکې په میاشتې په خاطر داسې انتقام ځینې واخلي داسې انتقام سخی د پیغمبر علیه السلام صحابه په دفاع کې دا بعضې اډمینان تاسې فقط امین ووایاست نور ان شاء الله بیا څه پېښه وشوه پرېږده زه الله دې خیر وکړي خیر ده قاری صاحب قاری صاحب محترم قاری صاحب محترم په بخښنې سره ما د مور توهین نه ده کړی د بدې خاطر والله که ورته وایم لیکن د الله جل وعلا د پیغمبر د هغه د صحابه او د هغه د ناموس په دفاع کې یو قسم بې عزتیانې وکړلې اله العالمین دې په دنیا او آخرت کې هم داسې بې عزته کړي امين رب العالمین امين دا که مې د پلار د ما شخصي څه کړی وای ورته معاف ول لیکن د دین په خاطر د قرآن په خاطر داسې قصې وکړلې لا دا د 2 کالو مخکې خبره درته کوم که 1 کالو غالبا الله اعلم یو 2 کالو که څومره ښه راځئ قربانه کې مو رب مو سرلوړي کړه راځئ لطيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام لطیف بابا کرخیل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قارئ محترم الله دې شروع غوړو ټول نیک سلامونه الله دې وکړي خیر سي ګرځي وعليكم السلام قارئ سے پټیره بخنه سره یو 2-3 منټه دې نستم یا به زیات یا به کم خو ډیر ضروري د بخنه مې کولې او بل قارئ سے خیر ده قارئ سے خیر زیاري بدړي یو پښتنه مهرباني سبا شپه ان شاء الله وخت درکونن قارئ سے مازیګر لایو راغلی او دوستانو دې پښتنو دې پاره بیا یو پښتنه مهرباني نور دوستانو په انتظار کې دي نه خیر د یو ډېر لنډ په مهرباني پښتنه کوون خو 3 دقیقې هم دا اوس تیرې شوې محترمه دې قارئ محترمه قسم د ډېر غټ مینوال دی دلته کله کله نه د ټي وي کې منګ لایف کوله کو ډېر په دوه ټیم کې د وسادري سره پښتنه کولې او بخ صحیح قارئ محترم یو خدي درې میاشتې ماشومې کنه او څنګه میږي په دې روزه څنګه دا روزه یعنی باید ونی چې ماشوم شودي غواړي کنه تقریبا دغه یو دا پښتنه او بل قارئ محترم ته موږ یو څو کسانو مشوره کړو کنه چې هغه تا یو ټیم کې ویلي موبایل لږ ساغه د پوښي خو موږ د مینې او د ګیفت په خاطر ته او تا خو چانه چې نه دی غوښتي بیا دی افغان صاحب لږ زموږ له مات کې پوښي لکه داسې کسان قارئ صاحب ډېر ښه پېژني دلته هلکانو لږ ګډ وډ خبرې وکړې کنه ګور یو نفر خو په 2 لکه 2.5 لکه چې موبایل لګي ښه ټیټ صحیح موبایل چې سم لایف کار وکړي سم باټري کار وکړي سم یو شی کار وکړي ماسخت یو موبایل خړنیس لګي چې په 15 ورځ کار پرېږدي نو الله دې هغه توفیق هغه موږ ته راکړي چې هغه زموږ له خوا نه ګیفت ته برابر شي خو دومره خبر مې دا کوله لکه دغه خلک دې کنه چټي نه ده کنه یو خبر کې پوښ خاص استاسو د مینیم لګ خلک لونه هغه کوي خو خیر دغه ګروپ والا نفرم لګ یو ک نشیات ته کوي چې بعد کم کسان بل کم خبرو کې بدی مخه به کار څه غلط ما ته معافي وکي او افغان سبا ورته خبرو کړه کار څه نفر ډیر خبرې ځنی ته زمونږ حالات زمونږ د خبرو زمونږ سیستم نه خبرې چې تاسو به راګام کړو کار څه نفر ډیر خبرې ځنی مننه بابا کرخیل صاحب هغه افغان صاحب د درتوي سي بابل جان سره رابطه وکي هغه خبر پرې د مهرباني کوم سوال لري پښتنه لري ان شاء الله